د مزار حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې په تیر یو کال کې د صادراتو او وارداتو کچه د پام وړ لوړه شوې ده. چین، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې هر کال د حیرتان سوداګریز بندر له لارې له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. په دغه سوداګریزه راکړه ورکړه کې تر ډیره اندازه یې په وارداتو وي او هر کال په زیاته اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي د یاد بندر له لوري افغانستان ته صادر او وارد کیږي. د بلخ د اوسپنې پټلۍ ریاست مسؤلین وایي چین، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان هیوادونو سره د ښو اړیکو پر اساس توانیدلي چې د یاد بندر له لارې د سوداګرۍ کچه د پام وړ لوړه کړي. زموږ چې کوم واردات دي 3 میلیونه 1,14,322 تونه موږ د 1402 کال واردات لرو او صادرات او ترانزیت چې کوم دي 40,188 تونه موږ ترانزیت او صادرات لرو او د ازبکستان څخه د روسیې څخه د قزاقستان څخه د قرغیزستان څخه او د چین څخه زموږ صادرات او واردات چې کوم دي د دغو ملکو څخه کېږي. معنا زموږ صادرات هم دغو ملکو ته او واردات مو هم د دغو ملکو څخه کېږي. د نسبت معنا و تیر کال ته داسې چې دا اوس دا کم انتقالات دغه څخه د حیرتان څخه تر مزاره و تر دغه را شروع سي فورتیچاره پورې چې کوم موږ حیرتان دورایي ورته وایو. موږ امید لرو چې 50 سلنه موږ زیادت وکړو. بل لور ته سوداګر د اوسپنې پټلۍ له لارې د توکو انتقال تر ټولو اسانه او کم مصرفه بولي. دوی وایي د حیرتان بندر له لارې د پخوا په پرتله شته ستونزې تر یو بریده حل شوي، خو بیا هم د مالیاتو پر کمولو او لا زیاتو امکاناتو پر برابرېدو ټینګار لري. خط آهن و خط ریل انتقالاتش مفادش در تاجر بسیار زیاد است. یکی خساره‌مند نمیشه، یکی خط ریل بسیار سهولت‌های خود داره. این تاجر در خط ریل خساره‌مند هیچ وقت نمیشه. خط ریل چیزی که است که انتقالای واگون و چیزها است در تاجر بسیار سهولت داره. خواهش من از ریاست خط آهن همی است که تاجرها یک ذره تکس مالیه و چیزی که لایحه‌ای است یک ذره تخفیف بده، چرا تاجر هم در این وقت خساره‌مند شده، تاجر هم در این وقتا کارش خوب نیست. ما از امارات اسلامی بسیار الحمدلله خوش هستیم که بعد از که نظام تغییرات آمده فعلا خیلی ملک ما د آبادی و د تغییرات است. ورته مهال مسؤلین بیا سوداګرو ته په بندرونو کې د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کېدو خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا په تیر یو کال کې تر زیاته بریده توانیدلي چې د افغان پانګوالو ستونزې پر وخت حل او رسیدنه وکړي. موږ د دې خدمات په احسنه طریقه سره ورته ادا کوو چې کوم ځنډ او خنډ به د دې په دغو کې راتلی په انتقالاتو کې هغه انشاءالله ستونزې ورته حل کوو. موږ غواړو چې دا د دې دغه ستونزې چې هلته کوم ازدحام دی په دغه کې حیرتانو کې او تراکم د واګونو دغه هغه مقصد چې کله زموږ انتقالات و دغه ته را شروع سي و پورتي 4 و پورتي 5 ته انشاءالله هغه ستونزې حل کېږي. د یادونې وړ ده چې د بلخ حیرتان اوسپنې پټلۍ لیکه له نن څخه 40 کاله وړاندې جوړه شوې چې د اورګاډي په وسیله افغانستان له منځنۍ اسیا هیوادونو سره نښلوي او له همدې لارې هر کال په پراخه اندازه د یادو بندرونو څخه د افغانستان سوداګریزه تبادله ترسره کیږي.